اوس مې د قبر سر ته مه کښېنه په خوله به نه شم زه درنه دومره لرې لاړمه چې را به نه شم د مرګ نه پس به چاته نه ښکارمه خاورې به شم خو زه به داسې ژوندون تېر کړم چې پناه به نه شم د مرګ نه پس به چاته نه ښکارمه خاورې به شم خو زه به داسې ژوندون تېر کړم چې پناه به نه شم ته چې لاس پورته کړې چې زویه خدای دې لوی سړی کا دا خو کېدی نه شي مورجانې چې باچا به نه شم ته چې لاس پورته کړې چې زویه خدای دې لوی سړی کا دا خو کېدی نه شي مورجانې چې باچا به نه شم او زما په زړه ډېرې خبرې دي خو وخت داسې دی ځکه هر څومره کوشش وکړم خو ګویا به نه شم زما په زړه ډېرې خبرې دي خو وخت داسې دی ځکه هر څومره کوشش وکړم خو ګویا به نه شم په ځان که هر څومره اور پورې کړم یقین مې نه شي زه داسې ښار کې پاتې کېږم چې رڼا به نه شم په ځان که هر څومره اور پورې کړم یقین مې نه شي زه داسې ښار کې پاتې کېږم چې رڼا به نه شم دا د هر چا سره خندا خو مجبوري ده زما خو ستا عجز یم قمق د بل چا به نه شم زما خو به هېڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي په زړه چې مې ارمان ستا د یارۍ نه پاتې کېږي په ځمکه به مې څه د ښایستونو نسل شته شي په دنګو دنګو غرونو کې مرغۍ نه پاتې کېږي ما کړی وصیت دی ما زړو جامو کې خښ کې زما به هېڅ ثبوت د بېوسۍ نه پاتې کېږي ما کړی وصیت دی ما زړو جامو کې خښ کړی زما به هېڅ ثبوت د بېوسۍ نه پاتې کېږي تر څو چې مدرسې او مکتبونه محفوظ نه وي یقین مې د وطن په ازادۍ نه پاتې کېږي الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي کله د اور کله د خوره وخي یو سړی پولې په سسکوره وخي کله د اور کله د خوره وهي یو سړی پولې په سسکوره وهي لاس کې عکس دی د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وهي لاس کې عکس دی د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وهي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه ترمان صاحب یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وهي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وهي ما ته رایاد شي ماشوموالې زما څوک چې ماشوم چېرته بې موره وهي عجزه اوس ورپسې نه شم کتې راپسې چغې څوک په زوره وهي ډېره مننه او ماران د زلفو داسې داسې په رخسارو ده وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکارو ده وي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو ده وي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو ده وي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو ده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو ده وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښارو ده وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښارو ده وي ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي زه چې ډوډ کېږم صحافي د هر اخبارو ده وي عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمارو ده وي او دغه نظم ناظم صاحب هم غواړي دغه بل ملګری دی موږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو زه چې ماشوم وم نازولی ومه د چا بچی وم چاته ښکلی ومه د چا بچی وم چاته ګران ومه زه د چا د ژوبل زړه ارمان ومه زه تل به یې زړه کې ارادې کولې پلار به مې ما سره وعدې کولې ته به د کور کلي رهبر جوړېږې پلار مې ویل ته به افسر جوړېږې ته چې د کور کلي رهبر جوړ شي پلار مې ویل ته چې افسر جوړ شي نه به بیا ګوډ او نه ټاټکي کومه زه به د کور مړي ژوندي کومه یو ځل د مور نه یې په غلا بوتلمه داجي مې سکول ته په جړا بوتلمه هغه هم خپلې بېوسۍ له لاړه هغسې ښار ته مزدورۍ له لاړه اومه مشغول د دوی خبرو سره سکول نه راتلم چې د ملګرو سره زمونږ په کور کې لویو وړو ژړل هم پکې ښځو هم سړو ژړل زه لا خبر نه ومه زه لا اوتر نه ومه چې ورداخل شومه په کور دننه ما وې که سم شومه په ګور دننه چې مې کاکا په غم ککړ ولیده ما مې داجي په کټ کې مړ ولیده چې مې کاکا په غم ککړ ولیده ما مې داجي په کټ کې مړ ولیده
ترور مې په لاس وکې زغي ماتول، مور مې د لیچو نه بنګړي ماتول، نه مې پرېږده چې زړې نه وې د رور په غاړه مې جامې نه وې د مور د خولې نه مې توبې وتلې لکه د اور نه لمبې وتلې، خور مې لا پوهه په دې سوال نه وه ځکه وړه وه لا د کال نه وه، د اور لمبو کې مې ګلونه راښ کړل، ما مې د پلار په مخ لاسونه راښ کړل، ما ورته وې د ما ټکجنه د حاجي راپاسه شابه دروغجنه د حاجي د ما د هر سوال جوابونه راوړه او راپاسه ما له کتابونه راوړه. د ماشوم زړه نه مې ګیله ووته چې د حاجي مې جنازه ووته، په اور دې ګډ کړم لیونی دې کړمه، بېبې چې ځان ته رانږدې دې کړمه، راته یوې غږ وارخطا ونه کړې بچیه زړه کلک که ژړا ونه کړې. ما ورته وکتل مسکۍ غوندې شوم په ځان پوی نه شوم لیونی غوندې شوم. ما ورته وې زما نادانې بېبې، ما ورته وې یا په ما ګرانې بېبې زموږ د خلکو نه جدا نصیب و، ما ورته وې زموږ به دا نصیب و مونږ ارماني وو په ارمان پاتې شو مونږ بې اسري شو، یتیمان پاتې شو مونږ بې اسري شو، یتیمان پاتې شو. زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله، دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه صابر صاحب ویل. په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو، چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و، چې ودرېدوله مې د سر سورې پیدا نه کړلو، د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې، نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم، د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه، یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه. چې کټ کې کېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویې لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و، هغه روټۍ راوړه په کټ کې راسره کېناسته، هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور په لاسونو پخه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو، دا په اور نه وه دا د چا په اسوېدو پخه وه. زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه ویې نه زموږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي، او بیا چې ژمي شي یخني راشي او پومه راشي بیا چې په کور کې درته ووایم چې څنګه او په څه ګرانې دي د زړه خبرې راوستل راته په خوله ګرانې دي، په داسې ښار کې تېرومه زندګي عجیزه چېرته چې وینې دي ارزانې او اوبه ګرانې دي. ډېره مننه د باسط ناظم صاحب او د محب پښتو ادبي ټولنې چې دغه ډېر ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی، مونږ ته پکې بلنه را کړې ده. ډېر محترم صدر بهزاد دانش صاحب، نذیر احمد نذیر صاحب، جاوید شاه درمان صاحب، حکیم سید اوتر صاحب، نیازک خان نیازک لالا، امام منظر صاحب، بریال وفا صاحب، محمد علي خوږ جان، ایوب شوق قدرې، بلا نومونه دي، عدنان نسګل دلته مېلمه دی. هغه ډېره زیاته مننه کوو، ډېر زیات کار کوي دغه ژبې له چې چېرته هم پروګرام میدان رسوي او بیا په بل ځای کې شاعرانو لپاره دومره خواست کوي دومره مینه کوي، دا د هغه د مخلص او د هغه مینې ثبوت دی. بس وخت ضایع کېږي، مشران ډېر پاتې دي چې